د بنده حقوق دا صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د امت سره خاص نه دي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل د بنده د حقوق د ادا کولو اهتمام کړی دی کچېرې وشتو سره د سیرت مطالعه وکي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله وحی نازلېدله د یو پاسکوره تروغه حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د تسلی ورکوله ورته فرمایي چې یا رسول الله ته ما ډارېږه الله تعالی تو کله نه ضایع کوي وجه څه دی چې تاسو له رحمي کړل ولي ته د یتیمونو خیال ساتل ولي د امداد کړل ولي غریبونو امداد کړل ولي او د غرنګ ته مهمان نوازي نو حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کوم صفات د بیان کړل دا ټول تعلق د حقوق العباد سره ده لکه څنګه چې الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی د حقوق الله د ادا کولو کوشش کا اهتمام کا داسې د بنده د حقوق اهتمام کا نو لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مینز کا رجانی ولا زکوت ورکو نیک اعمال کړل داسې د بنده حقوق هم په ځای کول د بنده د حقوق اهتمام حق نو مرزه کوي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده صحیح مسلمون هغه دی چې د ژبې نه د لوس نه بل مسلمون انسان محفوظ وي دا د ایمان د اسلام چې کوم تعریف کړی دی د حقوق العباد نه کړی دی چې د ژبې نه د لوس نه بل مسلمون سره محفوظ وي نو چې کوم سره صرف په حقوق الله باندې عمل کو حقوق العباد ته نږدې نه ورچی دا سره مسلمون نشي کېدای نو د اسلام د ایمان د پورا صحیح ایمان صحیح اسلام د پورا ضروری دو چې کوم سړی د الله تعالی حقوق په ځای کوي مینس کو رجانه سي عبادت کو دا څه ته پچار دو چې د بنده حقوق هم په ځای کو نو د بنده حقوق په ځای کول سره سره د سړی کامل مؤمن جوړیدل شي نو دا د حقوق العباد تلقین دا صرف امت ته نه دی بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل حقوق العباد ډېر زیات اهمیت د بنده حقوق په ځای کړی دي